چې هدف جوړ شو ستاسو خوب کنټرول شو، ستاسو خوراک کنټرول شو، ستاسو تعلقات کنټرول شو، ستاسو پیسه کنټرول شوله. ستاسو پیسه به په ایرو غیرو باندې نه لګیږي، ستاسو په غلطو خلکو به پیسه نه لګیږي، تاسو په غلطو سیزونو به پیسه نه لګیږي، بلکې په اهمو سیزونو باندې به پیسه لګیږي. نو دا ټولو سیزونو د کنټرول کولو لپاره کم سیز دی؟ هغه هدف دی او جون کې مقصد سازول دی. دا خبره واضحه شوله. نو چې کله دا سونه بیا به زمونږ وخت نه ضایع کیږي. اصل سیز خپل هدف جوړول دی، د هغې مطابق نظام الاوقات دی، د هغې مطابق اهم کارونو ترتیب جوړول دي، او د هغې مطابق روزانه چې سار مونږ پاسو د هغې مطابق ژوند تیرول دي. غلطي کله وشي؟ کله کله مونږ د نن کار سبا ته پرېږدو او د اوس کار بیا ته پرېږدو. چا چې د نن کار سبا ته پرېښودو، د اوس کار یې بیا ته پرېښودو، د هغه په ژوند کې به برکت نه وي، د هغه کارونه به نیمګړي وي، نه به برابرېږي. حمزه بابا وی تا چې سبا وکړه سبا نه راځي، راشي په هر چا خو په ما نه راځي، بیا نو په بیا سبا ور پکار، هر ځل بیا وکړي خو بیا نه راځي. نو د نن کار به سبا ته نه پرېږدو، د اوس کار به بیا ته نه پرېږدو. تاسو وګورئ چې ستاسو وخت کې برکت راځي او که نه راځي، تاسو خپل کار به انشاءالله العظیم ماښام پورې به برابرېږي. ښه چې اوس راځو دې خبرې اړخ ته چې مونږ له پکار دي چې خپل ځان ته اهداف کېږدو. اهداف به تاسو د خپل ژوند کې د 5 پهلو اهداف دی. لومبی خپل تاسو له پکار دي چې علمي اهداف کې دی، چې یاره د علم لحاظ سره به کم کم علوم یا فنون زه حاصلوم، کو فراغت شوی دی نو به زه په دې علومو او فنونو کې زه مهارت حاصل. نو علمي اهداف را روان 1 کال 2 کاله 15 کاله کې کم اهداف دي. دقه شانتې جسمانی اهداف چې زما بدن به څنګه وي. المؤمن القوي خیر من المؤمن الضعیف. نو مؤمن پکار دی چې قوي وي، مضبوط وي. نو آیا زما بدن به څنګه مضبوطیږي؟ زه ګوره تاسو ته هغه خبره کوم، زمونږ دپاره رول ماډل او نمونه په معاشره کې د هر لحاظ سره هغه څوک دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. آیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په معاشره کې د ټول نه مضبوط او فټ انسان وکنو؟ او نن تاسو مسلمان وګورئ، مسلمان بدن لحاظ سره کمزور دی که مضبوط دی؟ نو آیا زه په هغه لاره روان یم؟ نو پکار دا ده چې مؤمن به مضبوط وي. د مضبوط هرگز مطلب دا نه چې ډېر خوراک کول. 1400 کاله وروستو چې مونږ لاړ شو، هغه وخت کې خوراک لږو که ډېرو؟ لږو. کجوري به وي، اوبه به وي، شوده به وو، ساده خوراکونه به وو، خو بدن به مضبوط و. او که تاسو دا وایئ چې هغه خیر القرون والا خبرې دي، نو اوس به راشو دا 40 کاله وګورئ، زمونږ نیا نیکونه بدن لحاظ سره مضبوط و که کمزوري وو؟ نو هغوی به څه خوړل؟ ساده مرچکې به وو، پیاز به وه، روټۍ به وه، شملې به وه، غوړي او پراټې چا په سترګو هم نه ویلې دی. زما د یادو خبره ده چې مور به م پراټې پخې کړې، نو هغه به د سر وز وه، د اختر وز به وه. نو یو ځل یې پراټې پخې کړې، نو مور ته مور یې وایم اختر دې څه؟ وي نه بچي اختر خو نه، ما دا پراټې ده کمه، وي دا یو مېلمه را روان دی هغه له هم پخ کړي. اوس داسې کور نشته چې روزانه پراټه نه خوري. نو چې ته روزانه پراټه خوري نو بیا خو ماشاءالله نور خو پوهېږئ که نه، کیسه خو به بیا خامخا ګډه وډه کېږي. نو ساده خوراکونه دا انسان څه کوي؟ قوي کوي، مضبوطوي. نو پکار دا ده چې مونږ جسمانی اهداف جوړ کړو. دریم معاشي اهداف جوړ کړو. کم از کم ګوره تاسو راته ووایئ چې مسلمان کو چرې فرض که نن معاشي طور باندې مضبوط وي، نو نن به د ورلډ بینک او د IMF او د مالداره ملکونه په سود باندې به قرضې اخیستلې؟ نه به اخیستلې. د هغې خبرې به یې منلې؟ نه به یې منلې. نو پکار دا ده چې مونږ معاشي طور باندې ځان مضبوط کړو. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه جلیل القدر صحابي دی که نه دی؟ آیا معاشي طور باندې هغه مضبوط وو که نه وو؟ عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه معاشي طور باندې مضبوط وو که نه وو؟ نو که زمونږ ذهن کې دا خبره بعض اوقات راځي چې یاره دا فی ذاته چیز ټیک نه دی، نو صحابو کې هم
معاشي طور باندې مضبوط خلک وو او کو ستاسو بیا هم دا دنیا ډیره بدی شي که نه نو وی ګټې د خدای په نوم یې چاله ورکې خو وی خو ګټې که نه په حلال طریقې سره ښه ده دا دنیا چې توښه وي د عقبه او هسې نه چې په دنیا پسې زهیر یم د دلبرو صدقې لره یې غواړم د خیر خیرات زکات صدقات فطرانې دا خو مالداره خلک ورکوي که نه دا کوم ځای کې چې مونږ ناست یو دا د دنیادارو خلکو پیسه ده که د غریبو خلکو پیسه ده او په کوم ځای کې لګېدلې ده نو پکار دا ده چې مونږ معاشي اهداف ځان له جوړ کړو